په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. قدرمنو اورېدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته د شادي خان او د بیبو د داستان دوهمه برخه وړاندې کوم. هیله لرم چې تر پایه راسره مل پاتې سئ. یوه ورځ یې مور راغله د بیبو سر ته کښېنستله. غږ یې پر وکړ چې بیبو ګلې سر راپورته که ته ورشه وګوره. د دلارام پر لویه لاره یو لوی کاروان تېرېږي چې شادي خان ورسره سته که نسته. بیبو چې دا خبره واورېده دغسې راپورته سوه. ژر راولاړه سوه د دلارام د لارې سره پر یوه لویه غونډۍ کښېنسته. یو لوی کاروان تېرېږي او دا ورته ګوري. خو ټوله کاروان تېر سو. شادي خان یې ورسره ونه لیدي. نو هغه چې بیرته کور ته راغله هغسې بې سده پرېوته. هېڅ غږ وژوغ نه کوي، نه د چا سره خبرې کوي. څه سر به دې ګرځوم په دې منځ کې ډېر کلونه تېر سوه. د شادي خان هېڅ درک و څرک نه معلومېږي. یوه ورځ د اصفهان څخه شادي خان خط د یوه سړي په لاس په خپل پلار ته راولېږي. سړي خط راوړ د شادي خان پلار ته یې ورکړي. د شادي خان پلار راغلی پر بیبو یې زیري وکړي چې زیري مې در باندې د شادي خان خط راغلی دی. بیبو دغسې راوغورځېده، یو نوی روح پکښې وتی. پلار یې خط د جیبه څخه راوکښي، خلاص یې کړ. د خط په سر کې یې دا ناره لیکلې وه: کاغذه ورشه پر بیبو مې سلام وایه، په صورت روغ یم، په زړه بیمار یم. بیبو ستا د بېنیازۍ دا ژړی شادي د اصفهان بندې دي. نور یې نو خپل پلار، اکا او نورو خواخوږو ته سلام لیکلی و او د خط په وسترې لیکه کې لیکلي وو چې اوس ما خورا ډېرې روپۍ ګټلې دي. په خپله سوداګر یم، د یوه ښار څخه و بل ښار ته مال وړم او راوړم او ځای مې په اصفهان کې دی. او بل دا چې زما څخه هیله وشلپوي زه بیا نه درځم. او که بابا دونه وکړي چې یو وارې راسي زما ځای وویني او زه دی ووینم، ډېر به ښه سي. د شادي خان پلار همدستې ولاړ سو. د خپل سفر کاروبار یې سم کړي، ډېر خوشحاله دی. په دې ترڅ کې چې د شادي خان پلار رهي کېدی، بیبو کاغذ ولیکي. رایې ور د شادي خان پر پلار یې ناره وکړه: کاکا چې ځې کاغذ مې یوسه، شادي لی وربړه ورته وایه سلامونه. نو هغه و چې بیبو ډېره بېتابه وه، دغسې کړنجه یې پر میدان وهلی چې دغه کاغذ مې یوسه یا ما هم در سره بوسه. خو د شادي خان پلار و بیبو ته د زړه ډاډ ورکړي چې زه به خامخا په هر ډول چې وي شادي خان خامخا راولم. بیبو یې پر آرامه کړه. د شادي خان پلار رهي سو. څو ورځې وروسته به اصفهان ته راورسېدی. پوښتنه پر پوښتنه یې د شادي خان د ځای سرک وایستی. راغلی یوه شماڼه یې ولیده. یو سړی یې په درګاه کې ولاړ دی. پوښتنه یې ځینې وکړه چې د شادي خان ځای چیرې دی. سړي ورته وویل: ته څوک یې او څه کوې؟ د شادي پلار ورته وویل: زه د شادي خان پلار یم، د بکوا څخه به دې پسې راغلی یم. سړی ورغلی پر شادي خان یې زیري وکړي چې پلار دې راغلی. شادي خان دغسې د ماڼۍ څخه راکښته سو. راووتی چې پلار یې ولیدي. دغسې په پښو کې ور پرېوتی، خو پلار یې راپورته کړ، په غېږ پورې یې ونیوی او یو ګړی یې ښه سره وژړل. وروسته شادي خان پلار تر لاس ونیوی، ماڼۍ ته یې وخېژاوه، خپل ځای ته یې وروستی او سره کښېنستل. د جوړ او روغ پوښتنه یې سره وکړه. یو څو ورځې چې تېرې سوې، پلار یې د سفر د ستړیا څخه هوسا سو. نو یې شادي خان ته وویل چې زوی درځه چې خپل کور او خپل وطن ته سره ولاړ سو. خامخا دوست او دښمن لرو. راباندې خاندي به چې زوی او پلار دواړه د بېننګۍ څخه د خپله وطنه ورک سوه. دا ښه کار نه دی چې دلې اوسو. شادي خان ورته وویل: پلار جانه، زړه مې نه غواړي چې زه ولاړ سم. پلار یې ورته وویل: ولې زویه؟ شادي وویل: پلار جانه، زه د کاکا څخه ډېر شرمېږم، پر مخ نسم ورتللی. پلار یې ورته وویل: ستا کاکا خو ستا د بېلتون څخه لیونی دی، که ته ورنسې نو خامخا به دی درپسې راسي. شادي خان ورته وویل: تا ته څه نسم ویلی، مګر ناچاره یم چې درته ووایم پلاره. پلار یې ورته وویل: ووایه زویه، چې هر څه ته وایې چې زما او د کاکا په وس کې وي وویې کړو. شادي خان ورته وویل: تا ته هم معلومه ده چې زه ولې له کوره راورک یم. پلار یې ورته وویل: شادي خانه زویه، ما ته معلومه ده چې ته د بیبو پر سر له کوره ورک یې، مګر بیبو خو د وخت لا کاکا تا ته درکړې ده او بیبو هم ستا د غمه لیونۍ ده. نو که ته نسې ور خامخا به مړه سي. شادي خان چې دا خبره واورېده د ډېرې خوشحالۍ څخه باغ باغ سو.
لکه ګل سره وغوړېدې. ویلې سمه ده بابا. شادي خان نو 2 آسان رانیول او د سفر سوری برابر کی. په دا بله ورځ مخ پر دلارام را رهي سول. پر یو آس شادي سپور سو او پر دا بل آس یې پلار سپور سو. چې د اصفهان څخه راووتل پر شادي خان د بېبو مینې غلبه ورکړه. نو دا ناره یې وکړه: نن مې د یار په لور سفر دی، نن مې د یار په لور سفر دی، خدای ته لنډ کې د بکوا اوږده مزلونه. زه سر به دې ګرځوم، مزل پر مزل، مزل پر مزل. دا دې و په راته راورسېده. دلته د شادي خان بادار تاج محمد خان سوداګر د هندوستان څخه را رهي سوی دی. په فراه کې په مخه سره ورغله. یو ځای یې شپه سوه. چې سهار سو تاج محمد خان شادي خان ته وویل چې زما د 1.5 لک روپو سندونه کور پاته سوي دي. ته به چابک د دغه مخې هندوستان ته ځې. هغه سندونه به زموږ د کوره راوړې او بیا به بله پله خپل کور ته څو شپې ولاړ سې. شادي خان وویل سمه ده. خو دستي شادي خان د پلار څخه را دمخه سو. پلار یې ورته وویل چې پر دغه مخ یوازې کور ته ورشه، چې هغه خپلوان او مور خو دې ووینې، بیا به بیرته راهیسې سندونه به راوړې. شادي ورته وویل سمه ده، ته کرار کرار راپسې راسه. زه نو ولاړم. خو خپل آس یې پونده کړي په یوه تاخت ماپښین کور ته راورسېدی. نو د کور په دروازه کې ودرېدی. ور غږ یې کړه چې دا د چا کور دی. د بېبو مور ورته راووته. ویلې چې دا د شادي خان کور دی. د بېبو مور شادي خان نه پیژني، ځکه چې په دې مابینځ کې ډېر عمر تېر سوی دی او شادي خان یې پیژني. د بېبو مور ورته وویل سړی ته څوک یې او د کومه راغلې؟ شادي خان ورته وویل زه مسافر یم او خورا د لرې ځای څخه راغلم. ډېر ستړی یم، که څوک وي چې یو چلم راته راوړي چې ویس کوم. د بېبو د مور څه شک پرسیږي. په زړه کې وایي چې د دې مسافر رنګ خو دغسې دی لکه د شادي خان چې و. د بېبو مور کور ته ننوتله. بېبو پرته د بل څوک نسته. پر هغې غږ وکړي چې بېبو ګلې ته کښېنه. په دروازه کې یو ښه ځوان مسافر ولاړ دی. پر آس سپور دی، خورکی ستړی دی او رنګ یې کټ مټ لکه د شادي خان داسې دی. یو چلم غواړي که یوازې دا چلم ورته ډک کړې ثواب به دې سي، ځکه چې دی هم دغسې مسافر دی لکه زموږ شادي خان چې دی. بېبو چې دا غږ واورېدي دغسې لکه هوسۍ راوغورځېده. دستي یې چلم راواخیستې، ښه یې تازه کړي او ښه یې ډک کړي. سرکول یې راواخیستې، راغله نغرې ته چې اور پر کښېږدي. خو ګوتې یې نازکې دي چې سکروټې راواخلي. ګوتې یې وسوځل چې بېرته ځینې ولویږي. څه د شادي خان د مینې اور و، څه دا اور و، خو ګوتې یې وسوځلې. الوی یې وکړه چې ګوتې مې وسوځلې. شادي خان په دروازه کې د دې الوی واورېدی او غږ یې ورباندې وکړ که وروځې بېبو جانه په څه شان په کرشموځي د یوه شادي دپاره بخملې ګوتې سیزي په چلم اورځي. بېبو چې دا ناره واورېده وپوهېده چې خدای شته شادي خان دی. خو د ډېرې خوشحالۍ په سرای کې پله وڅرخېده. د شادي خان غږ نه و، بلکې د بېبو د زړه ملهم و چې د بېبو پر زړه ولګېدی. خو چلم یې چابک لکه د هوا کوتره راواخیستي شادي خان ته یې راوړ. په همدغه دروازه کې شادي خان او بېبو دواړه لکه تل او پیروتې سره لاس او تر غاړه سول. دواړو یو ګړی سره سره وژړل. وروسته کور ته سره ننوتل. په کور کې خوشحالي جوړه سوه لکه د اختر ورځ چې وي. څه سر به دې ګرځوم سره کښېنستل. پوښتنه ګروېزنه یې سره وکړه. ماښام سو شادي خان خوشحاله دی چې بېبو خو یې راکړې ده، اوس به یې راولي. خو نه بېبو راغله نه چا ورته راوسته. د شادي خان په زړه کې دغسې سوی لاس ګرځي چې ولې بېبو رانغله. زړه یې ډېر بد سو. بیا یې ری ووهه چې دا به لومړۍ شپه وي، ګوندې سبا ماښام ته به یې راولي. خو په هر ډول چې ویده سو. لنډه دا چې سبا سو پلار یې هم راورسېدی. د شادي خان د یوې خوا د هغه سندو تلوار ده. بادار یې ډېر ښه ورسره کړي دي چې خوابادی نه سي، او د بلې خوا یې دلته زړه ګرځي. بیا ماښام سو ډوډۍ یې وخوړله. هماغسې په هیله ناست دي چې نن شپه خو به بېبو خامخا راولي. بېبو جانه چیرې ده؟ دید یې په 2 کوټو کې نه کېږي. کاکا یې نه ورپرېږدي که څنګه؟ خو بیا یې شپه په یوه چم تېره کړه چې هر ډول شپه وتېره سوه. چې سهار سو پلار ته یې وویل چې پلاره ته خو ویل چې کاکا دې بېبو تا ته درکړې ده. زه دې داسې خطا ایستم. اوس نو ځم، بیا تر مرګه پورې نه راځم.
پلار یې ورته وویل زویه ته خوا مه بدوه، اوس به یې در وغواړم. او کاکا دې هم ویلي دي چې زما لور د شادي خان ده. شادي خان وویل پلاره بس دا وارې مې نصیحت ایستلی، که تاسې راغوښتی نو د مخه به مو راغوښتلی وی، اوس نو نه پاتېږم. مور یې ورته وایي شادي خانه زویه ستا تر سترګو دې وګرځېږم، ته پاته سه په هر چم چې وي بیا به اوبه درته وغواړو. شادي خان وویل یا دې نه پاتېږم، همدومره بس دی. خو شادي خان ورغلی خپل آس یې ځین کړي. مور و پلار یې ډېرې زارۍ ورته وکړې چې پاته سه، خو هغه نه منله. هغه و چې مور یې ورغله بیا بویې خبره کړه چې شادي خان ځې نه پاتېږي، زموږ په کول خو نه کوي، ته راسه ورته ووایه ښایي چې ستا په ویلو پاته سي. بیبو چې دا خبره واورېده په ککر یې اور بل سو، دغسې یې راالا کړه چې دا رارسېده. شادي خان پر آس پښه واړول سپور سو. نو بیبو راغله آس یې تر جلو ټینګ ونیوی، ورته یې وژړله چې پاته سه، خو د بیا ورته وویل چې یا نه پاتېږم. بیبو ورته وایي شادي خانه مه کوه، هسې پاته سه مه ځه، چې ته څه وایې زه یې قبلومه، که دې زما خوله په کار وي اوس به یې درکړم. خو شادي خان ورته وایي چې یا بیبو دا د بېننګۍ ژوند زه نه کوم، دلته ستا مینه اور دی چې ما سوځي، تر دې خو دغه ښه دی چې سترګې مې نیامې وي. نو بیبو لاس ور وځغاوه، په غاړه کې یې ور واچاوه، دی هم باندې راکوز سو، غاړه په غاړه کې سره ودرېده. بیبو ډېرې زارۍ ورته وکړې. شادي خان ورته وویل چې یا نه پاتېږم او د هندوستان په خوا رهي سو. پر بیبو جانې ملک سور اور سو، خوب و خوراک ځینې پاته سو، بیرته هماغسې بڼه ژړه، شونډانې وچ کلک سوه، د چا سره یې خبرې نه کولې، مګر دونه قدر و چې د شادي خان مینه یې په هغه د خټو په څلي ماتوله او هر سهار به یې زیارت کاوه. شادي خان چې د دغه ځای را رهي سو راغلی کوټې ته. د کوټې په ښار کې د تاج محمد خان ورور باز محمد خان کور دی. د دې باز محمد خان کره راغلی. باز محمد خان روغبړ ورسره وکړي، نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه راغلی. شادي خان ورته وویل د تاج محمد خان په سندوب پسې راغلم چې کور ځینې پاته سوي دي. باز محمد ورته وویل چې ډېر ښه، یو څو ورځې زموږ کره پاته سه، ستړیا به دې ووځي، بیا به سندونه واخلې ولاړ به سې. خو شادي خان ورته وایي یا صاحبه سلامت اوسې، زه ځم چې تاج محمد خان ویل چې ژر یې راوړه. باز محمد ورته وایي یا خامخا به پاتېږي، نه دې پرېږدم چې ولاړ سې. لنډه دا چې شادي خان یې وګرځاوه. د دې باز محمد خان یوه پېغله لور وه، نوم یې شیرینه وه. یو وخت شادي خان یوازې په سراچه کې ناست دی، څوڼې یې پر مخ ایله کړي دي، ژمنځوي یې، فکر یې نسته. یو ناببره شیرینه ورننوته، کالي یې ټولوله. د دې خیال دا و چې څوک به نه وي، خو شادي خان لکه د لمر وړانګه چې په خونه کې رالوېدلې وي ناست و. شیرینې چې داسې ورته وکتل، که ګوري یو زلمی لکه څراغ ناست دی، زړه یې پر بایلوي او پر مینه سوه. شیرینې ورته وویل شادي خانه زما خو ستا څخه د زړه ولې پرې سوه، ته څه کوې؟ شادي خان ورته وویل شیرینې ستا تر دغه خوږو خبرو جار سم، ستا پر خبرو مې د بیبو جانې محبت راځي، مګر تا او هغه. شیرینه ورته وایي ستا تر دغه غوټو سترګو جار سم، زما پایه څه؟ زه خو تا نه پرېږدم، زما زړه خو اوس ستا د اوږدو بېشتانو په حال پکښې وتی، زه بې تا ژوند نسمه کولی. شادي خان ورته وویل شیرین جانې دا خبرې مه کوه، تا په دنیا کې لیدلی دي چې دوه میندې وي په دې دندې سره مړه سوي وي. شیرینې ورته وویل ته دا خبرې پرېږده، دنیا دم همې دم ده. شادي خان ورته وویل زه خو ستاسې نمکخور یم او ته مې د نیخور یې، زه مسافر سړی یم، یوه ورځ بدلې یم او دا بله به نه یم، زما او ستا یې سره څه؟ خو شیرینه ورته وایي زما خو هم ستا د مینې په اور زړه سوځل کېږي، توان مې نسته، نو زما پایه څه؟ شادي خان ورته وویل شیرین جانې که ته ښه کوې ورځه ور ووځه، اوس به څوک راباندې راسي، نوم به م ناحقه بد سي. شیرین ورته وویل شادي خانه زما خو د واکه تللې ده چې دلته اوس ما د مینې پر اور ته څه سړې اوبه نه کېتوی نه کېږي. شادي خان ورته وویل شیرینې مه کوه دا ډېر بې مناسبه کار دی. خو شیرینه ورته وایي چې زما زړه نه صبرېږي،
زما د واکه څخه تیره ده، هر څه چې پیښیږي نه در څخه ځمه. شادي خان چې فکر وکړي چې د انجلۍ مې اوس تصویر رسوا کوي نه مې پرېږدي، نو یې ورته وویل شیرین جانې ته اوس ورځه ولاړه سه، ماښام چې ټوله بیده سي نو زه به د کلا تر دیواله در واوړم، نو به سره یو ځای سو. شیرینې ورته وویل سمه ده، زه به واشکۍ در واړوم، ته به په راوخېږې. شادي خان ورته وویل چې ډېر ښه دی. هغه و چې شیرین جانه ځینې ووتله. ماښام چې باز محمد خان کور ته راغلی، شادي خان ورته وویل باز محمد خانه ما رخصت که چې ولاړ سم، او تاج محمد خان به هم زما وخواته ډېر ګوري چې زه یې سندونه ور ورسوم او چې خپل کور ته هم ډېر کارونه لرم. باز محمد خان ورته وویل سمه ده، زه به سبا د لالا کره ولاړ سم، هغه سندونه به د لالا د کوره راوړم، نو تا به رخصت کړمه. شادي خان ورته وویل باز محمد خانه زه هم در سره ځم. د شادي خان غرض دا و چې د شیرینې څخه یې ځان خلاصاوه. باز محمد خان ورته وویل یار زه یوازې ځمه، د لالا زامن په کور کې یو څه ساتر کوي، بیا خوا بدې نیسي. لنډه دا چې سهار وختي باز محمد خان سپور سو د لالا کره ولاړی. شادي خان فکر کاوه چې یوازې پاته سوم. باز محمد خان هم ولاړی، اوس به بیا شیرینه راووسي. خو دی په دغه فکر کې و چې شیرینه راغله، ښه ډوډۍ یې تیاره کړې وه، د مینې خواړه دې ته وا څنګه به وي. ډوډۍ یې راوړه، شادي خان ته یې کښېښووله، نو یې ورته وویل شادي خانه برایې خو رانغلې، بېکاوله سوې ولې؟ شادي خان ورته وویل ته ووځه، که څوک را باندې راسي نو ناحقه به مې نوم بد سي. قدرمنو اورېدونکو دا برخه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان.